سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 26مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. شبنم وزریم او تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. قطر کې د پاکستاني او افغان پلاوب ناسته. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستاني اړخ سره د مذاکراتو په موخه نن دوحې ته ورسید. د متقي او سید عباس عراقچي ټلیفوني خبرې دواړو لوریو پر دوه اړخیزه اړیکو او وروستیو سیمه ییزو مسایلو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا د افغانستان د حریم د نقض په تړاو خبرې کړې دي. او مولوي سیف الدین طیب کابل کې د قرغیزستان له سفیر سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستاني اړخ سره د مذاکراتو په موخه نن دوحې ته ورسید. نوموړي ویلي چې له ژمنې سره سم له پاکستاني اړخ سره به نن په دوحه کې مذاکرات ترسره کیږي. مجاهد زیاته کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو لخوا په پکتیکا کې په ملکي ځایونو هوایي بریدونه شوي چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله ووښته. نوموړي د غرض ویلي چې اسلامي امارت د پاکستاني پوځیانو متکرر جنایت او د افغانستان د حریم نقض په تر ټولو سختو ټکو غندي او داسې کړنې د پارونې عمل او د جګړې د اوږدېدو هڅه بولي. مجاهد ویلي چې د خپل مذاکراتي ټیم د حیثیت ساتلو او درناوي په منظور دي د اسلامي امارت ځواکونه له نویو تحرکاتو ډډه وکړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال سید عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرې کړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دواړو لوریو پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا د افغانستان د حریم د نقض په تړاو خبرې کړي دي. متقي د اسلامي امارت اصولي دریځ په بیانولو سره ویلي چې افغانستان د جګړې پلوی نه دی، بلکې په سر کې هم پاکستاني لوري د افغانستان د حریم په نقضولو د جګړې پیلوونکی و. نوموړي په دوحه کې د اسلامي امارت او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې دوی په تمه دي چې کومو پایلو ته رسیږي. بل لور د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پیل له امله خوښي څرګنده کړې او د ډیپلوماسۍ له لارې د مسألې پر حل د ټینګار ترڅنګ له خپل اړخه د مرستې تیاری ښودلی. د کورنیو چارو وزیر مرستیال مولوي محمد نبی عمري د خوست ولایت د نوي والي پیژند غونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې فکر کوي په وروستي کړکېچ کې د زمینه برابره شوې څو له پاکستان څخه د افغانستان نیول شوې خاوره چې ډیورنډ فرضي کرښه پرې تېره شوې بیرته ترلاسه کړي. نوموړي مستر کې ټرمپ ته د شهباز شریف له لورې بې حده چاپلوسي هم یاده کړې او په خبره یې کاش چې مسلمان نوم ورپورې نه وی. نوموړي له پاکستاني پوځي رژیم غوښتي چې له عقله کار واخلي او له متجاوزو کړنو لاس واخلي. که داسې ونه کړي نو بدې پایلې به ولري چې بیا به مسؤلیت د دوی په غاړه وي. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال زیاته کړې چې په قطر کې د مذاکراتو پر مهال تکرار امریکایانو له دوی څخه د اډو غوښتنه کوله، خو اسلامي امارت په هیڅ صورت دا غوښتنې نه دي منلي او نه به هم په راتلونکي کې دغسې نامشروع غوښتنې ومنل شي. نوموړي د غرض ویلي چې باګرام نه د چین دی او نه د امریکا. د خاوره د افغانانو ده او افغانان په خپله خاوره د پردیو حضور ته په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. او وروستی خبر هم دا چې مولوي سیف الدین طیب کابل کې د قرغیزستان له سفیر سره لیدلي. د چارو ادارې لوی ریاست د امارت چارو انسجام مرستیال مولوي سیف الدین طیب د قرغیزستان له سفیر تورتکام سیدکوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه د قرغیزستان متخصصینو له لورې د روزنیزو پروګرامونو د جوړېدو په اړه خبرې کړي، ترڅو ورسره د ملکي خدمتونو ادارو د کارکوونکو وړتیا
کچه لوړه شي. مولوي سیف الدین طیب د قرغیزستان دولت له بشري مرستو او د لوړو زده کړو په برخه کې د هغوی له همکارۍ څخه د مننې ترڅنګ د دغو همکاریو د لا پراخېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې افغانستان اغېزناکو روزنیزو پروګرامونو ته اړتیا لري ترڅو د ملکي خدمتونو کارکوونکو ظرفیت لوړ شي او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د قرغیزستان کولی شي د ملکي خدمتونو د نظام په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. بل لور د قرغیزستان سفیر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د اوسمهال لپاره به د ملکي خدمتونو ادارو د مسلکي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو پروګرامونه د آنلاین برنامې له لارې پیل کړي او ډیر ژر به یو شمېر قرغیزي متخصصین د اړینو برخو د روزنې لپاره افغانستان ته واستول شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.